شیخ صاحب خبره دلته رسېدلې وه چې اوس جینۍ کور ته راغله نو وایي دا ولیمه بعضې خلک مخکې نه روټۍ ورکوي روټۍ به څنګه مخکې ورکول کېږي ولیمه که نه وروسته به یې ورکوو تاسو دې کې څه وایي نو ولیمه چې ده که نه دا یو قسم شکریه ده د نکاح نو چې کله زفاف چې ورته وایي که نه لیلة الزفاف تېر شي نو سهار چې دی بیا په طور د شکریه باندې په قدر د خپل طاقت باندې ولیمه ورکړي که هغه هر شي نبي علیه الصلاة والسلام د خجورو او بس داسې معمولي شي باندې هم ولیمه کړې دا چې موجود ملګري کوي هغې راوړکړي بس دسترخوان خور کړي خوراک وکړي دا ته ولیمه دا ضرور ده چې خامخا به یعنې ته یو شی حلالې یا به لرې لرې نه خلک غواړي طاقت خپل د وس مطابق چې دا ولیمه ویلې دا وس پکې شرط نو نه د دې لپاره قرض شته دی نه د دې لپاره نور څه تکلفات شته بلکې دا به د خپل وس مطابق کېږي او چې کله لیلة الزفاف تېر شي نو بیا دا کار